آیا تا کله په خوب کې قیامت لیدلی؟ آیا اسمان دې چاود چاود لیدلی؟ آیا ځمکه دې لړزېدلې او خلک وېرېدلي لیدلي؟ آیا تا فکر کړی دی چې دا یوازې یو بد خوب و که د الله له لورې پیغام؟ آیا دا خوب د ګناه نښه ده که د توبې بلنه؟ او تر ټولو خطرناکه پوښتنه دا ده که دا خوب رښتینې خبرداری وي ته ورته چمتو یې؟ په خوب کې د قیامت لیدل عادي خوب نه دی. دا هغه خوب دی چې د انسان زړه لړزوي، نفس ویرولی شي او انسان مجبوره کوي چې د خپل ژوند حساب وکړي. اسلامي علما وایي د قیامت خوب اکثره د بیدارۍ پیغام وي، نه د تباهۍ. کله چې یو انسان په خوب کې قیامت ویني دا ډیر وخت د دې معنی لري چې وجدان یې ژوندی شوی، زړه یې د ګناه له باره دروند شوی او روح یې غواړي الله ته ور وګرځي. که څوک په خوب کې وویني چې قیامت راغلی، خلک راټول دي، ویره دا چیغې دي، نو دا ښیي چې دا انسان په ویښه ژوند کې له یوې سترې ویرې تیریږي یا یې په ژوند کې داسې کارونه کړي چې زړه یې پرې نا ارامه دی. ځینې وخت دا خوب د ظلم نښه هم وي. علما وایي که یو څوک پر نورو ظلم کوي، حق خوري یا د چا زړه ماتوي، نو د قیامت خوب ورته د عدالت یادونه ده. خو که یو څوک په خوب کې قیامت وویني او بیا وژغورل شي یا ځان امن کې وویني، نو دا ډیره لویه نښه ده. دا معنا لري چې الله تعالی لا هم پر تا رحم لري، د توبې دروازه خلاصه ده او ته لا هم د ځان بدلولو فرصت لري. په ځینو خوبونو کې خلک حساب کتاب ویني. که ته په خوب کې د حساب صحنه وویني، نو دا د دې پیغام دی چې خپل اعمال وګوره، خپل نیت پاک کړه او له دې مخکې چې ناوخته شي ځان اصلاح کړه. یوه ډیره مهمه خبره دا ده، هر د قیامت خوب بد نه وي، خو هر د قیامت خوب بې پیغامه هم نه وي. که دا خوب څو ځله تکرار شي، نو دا عادي خوب نه دی، دا د الله جل جلاله له لورې زنګ دی، خبرداری دی او بلنه ده. پوښتنه دا نه ده چې تا ولې دا خوب ولید، پوښتنه دا ده چې آیا ته به د دې خوب وروسته همغسې پاتې شي؟ که الله تا ته د خوب له لارې قیامت در وښیي، نو دا د دې لپاره نه دی چې ته وویرول شي، بلکې د دې لپاره چې ته بیدار شي. که دا پیغام ستا زړه ته ورسید، نو دا تصادف نه دی. او که دا معلومات درته ګټور و، نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.